دوستانو ځینې جنرال وبین یوه ویډیو له تاسو سره شریکه کوم چې د ټرمپ په باب باندې یې څه ویلي دي. یو نوې مرکه ده. هغه افغانان چې ټرمپ د راتګ ته خوشحاله دي چې یو ځل بیا ټرمپ افغانستان ته راسي. آیا ټرمپ افغانستان ته ګټه ورسوي که به یې نه ورسوي؟ په دوحه کې چې کم تړون سوی و دا د طالبانو د امریکا تر مابینځ و که د طالبانو د جمهوریت تر مابینځ و که د جمهوریت و د امریکا تر مابینځ و؟ دا معلومات زه له تاسو سره شریک کوم. دا پر سکرین باندې ویډیو ده د جنرال مومن صاحب له خولې یې واورئ. مال ګوره دلته د طالبانو د امریکانو ترمنځ دا تړون دا درې اړخیزه نه و، دا دوه اړخیزه و. دلته د امریکانو د طالبانو ترمنځ تړون سوی د اصلا جمهوریت په منځ کې ونه، نو بیا غیر جمهوریت نو بیا دویمه ماده د تړون را تشریح کړله چې داسې لیکل سوی. مال ګوره دلته جمهوریت باور له لاسه ورکړی، نه په طالب باور کولی شو نه په امریکا. جمهوریت فکر کوه چې امریکا او طالبان سره جوړ شوي په قات کې مونږ ټېله کوي، نو ایسته وروره بابا څپلۍ واخیستلې او ځان یې وویسته، 45 تیارې هم ځان سره ویوړلې. نو اوس خو جمهوریت نسته. نو اوس که د دوحې تړون عملي کېږي دلته امریکا هم نقض کړی ده. زموږ په هوایي حریم باندې همیش دوی تیارې ګرځي، ورو رسمیت پیژندل نشته. په افغانستان کې که څه پیښه کېږي جګړه راغی کېږي، بیا دلته طالبان دا ذمهواري نه لري چې دوی وایي چې دوی د تاسو له ملکه دې په موږ برید نه کېږي. دا ټول هغه موارد دي چې بند په بند باید عملي شي. اوس که چېرته زه په تور لیست کې یم، اقتصادي بندیز کې یم یا بانکي بندیزونه دي، موږ افغان تجاران دي، ته باور په خدای وکړه په لاک ډالرو کې 15,000 ډالر دوی کمیشن ورکوي. ولې؟ په دغه مستقیما د افغانستان د خوراکي موادو د سوان موادو په نرخونو باندې بد تاثیر کوي. بل اوس ته جواهر خیل صاحب ته نشي کولی چې افغانستان یو بانک اکاونټ ته پیسې راولېږي د فامیل دپاره، طبعا هغه به د تور بازار له لارې رالېږي. یا فرض مثال نور افغانان دي چې هغه غواړي افغانستان ته خپل سرمایه را انتقال کړي. دا ټول هغه موارد چې مستقیما اثر د افغانستان په خلکو باندې راځي. اوس ته د نړیوال خوراک نړیوال مؤسسات راځي په افغانستان کې ماته یو بجې وړو یو بجې یو چکی صابون راکوي، صابون مابون دې په تاندر لکه ته رښتیا نړیوال د نړیوال خوراک سازمان مؤسسه نو ته زما انارو ته بازار پیدا کړه. زما انار خو ساکېږي کیلو په 20 روپۍ خرڅېږي، ته د ما بزګران په پښو ودروه، ته مالداري ته واده ورکړه، زراعت ته واده ورکړه. دا څه معنا چې ته ماته د یو بجې وړه رانیولي د کال سر کې د کال اخر کې راکوې، یا چېرته زلزله وسي بس هلکه په پیر د رحمت شه پلان کې دومره کومک وکړو پلان ټول هغه خاص کار دغه بعضې خاینان چې میلیونونه ډالر اعلان کړی والله که جبار خیل صاحب 1 روپۍ ورکړي پوه سولې بس راسي اعلان ده بس خبره ختمه سوله او خبره خلاصه سي رسنیو ته 15 عکسونه جیک کې د پلان کې ملک دومره کومکونه وکړل. راشي د موږ د افغانستان په بلهر نگانه په خو وړال اقتصاد لري، خو چې نړیوالو سره حرامي توبونه ونه کړي. زه ولې هند ته لار نه لرم؟ زه ولې د اروپا بازارونو ته لار نه لرم؟ ولې بهترین انار د اروپا خلک باید زموږ له انار او زموږ له انګورو نه په 80 روپۍ په 80 روپۍ دلته من انګور بهترین انګور جبار خیل صاحب خرڅېږي. که دا چې انګور مې بازار نه لري باید ما د ممیزو دپاره د پروسس ترتیبات ونیول سي. نړیوال د خوراک سازمان بد کوي چې ما ته وړه راکوي یخې خونې د راته جوړې کړي. نو دا خو هغه څه دي چې دوی په خپله د افغانستان د ځوانانو دپاره د مهاجرت لار هم خلاصوي، افغانان تشویقوي. دا اوس اروپا کې سرې قالینې افغان پیغلو ته هوارې کړي دي بس د مکتب په نامه چې هر څوک ورسي قبولې کېږي، خلاصه خبره. نو ته خو په خپله دلته افغانان تباه کوې، کدرونه ته بیایې، د پوهنتون استادان ته بیایې، زمینه دې ورته مساعده کړې په اسلام آباد او په ایران کې په کابل کې دې ورته هوټلونه نیولي دي، بس خالي ویزه ده ولګی بس هغه ټول ګل رانه بیایې. دلته افغانستان در به در او خاورې په سر کې بیا بله ورځ وایي چې افغانستان نه تروریزم راجیګ سو، داعش ده پکې، فلانی ده پکې. دا خو ټول همدغه خبیثان دي چې په منځنۍ اسیا کې مداخله کوي، په مختلفو نومونو باندې د افغانانو اقتصاد ته ضربه ورکوي، د افغانستان امن ته ضربه ورکوي، د افغانستان کدرونه له هیواده باسي. په هر نگاه باندې دوی له موږ سره د مور او د مایرې سلوک کوي او بیا پاس له هغه راجیګ سي او 2 دانې 52 تیارې راجیږي غرام بمبارو کې ولې په 11 سپتمبر تا برید کړی و بې غیرته د خپل استخبارات مجازات کړي. 11 سپتمبر له افغانانو سره له طالبانو سره څه تړاو
چې ته راغلی امن دې په بې امنۍ بدل که په 20 کالو کې د دلته په میلیونونه افغانان په شهادت ورسولي او د بل په اوږه د ټوپک ورته کېښود اخر د خپلې بسترې ټولې کړلې هر څه دې پرېښودې په نیمه شپه له افغانستان نه ووتې که طالب تروریستو بیرته واک ته څنګه ورسېده که تروریستان نه و څوک دي چې اوس له امریکا پوښتنه وکړي چې 20 کاله د تروریزم په نامه باندې د خلکو په کورو چاپې ولې اچولې مدرسې او جوماتونه دې ولې بمبارول که تروریست خو نو باید تا ختم کړی وای که تروریستان نه و د تروریزم په نامه د جګړه ولې وکړله که د 11 سپتمبر برید افغانانو کړی وي راوړه ثبوت نړیواله محکمه کې دا اوس واچوه دا ټول مجازات که او که دا برید نه و شوی تیارې د تا خپلې وې فضا د تا خپله وه هوایي میدان د تا استعمال سو هر څه د تا و له دې نه چې اف بی آی او سی آی ای مجازات کې راسه په مظلوم افغانانو د برید وکړه له 11 سپتمبر نه د نیولې تر 11 د اګست د 2021 د افغانانو جزر وویسته و دې وژل و دې ټکول و دې یو څو د براینام سرکونه دې جوړ کړي و له کابل نه تر هرات او له هراته تر مزاره چې لاړې سرکونه دې ټول وران پرېښودل نو دا خو ټول هغه شی دی چې اوس امریکا نه څوک پوښتنه کولی سي کې دی امریکا د په آزاده فضا کې موږ سره حساب ته کینی کنه هغه کوم څه و چې موږ مجرمینو دوی موږ وژلو او که بیا موږ مجرمینو بیا دې ولې دغسې هر څه په ځای باندې پرېښودل او لاړلې او که مجرمین نه وو چا دا حق درکړو چې ته په افغانستان باندې برید وکړه له ټولو نه زیاتې داخلیانو وروره د دوی روزل شوي عسکرو زیات ظلمونه کو طالب تروریست ده او تروریست ده او تروریست ده د قام دښمنیان خلکو ته پرېښودل یوه کوره 10 او 12 او 20 قسم به خدای جنازې د دواړو طرفه وتلي دي دا نن چې دغسې بد حالات ده دا نن چې دغسې مشکلات دي دغسې ستونزې دي ښه په دې 20 کلونو کې د بیا رغونې په نامه باندې نه د اوبو کوم بند لرم نه په برق کې خپلواک یم نه ګاز خپل لرم هر څه سته اما نه مې استخراج کړی ده نه په خپلو پښو ولاړ یم نه مې اقتصاد په خپلو پښو ولاړ ده بس وها او ټکوه که زه معدنونه څه کوم دا د همداسې مالامال پراته دي په دې 20 کلونو کې باید د افغانستان معدنونه وتلي وای په مقابل کې برق ماته راکول سوی په مقابل کې سړک راکول سوی په مقابل کې ښارګوټی وای نن ما باید بهترینه مارکیټونه درلودل نن باید له تاجکستان سره له ازبکستان سره له ګاونډیانو سره سیال وای په 20 کلونو کې یو د شلډازو کالتوس موږ نسو جوړولی کومه ترقي ده دا خلک چې د ترقۍ خبرې کوي جبارخیل صاحب آزاده فضا نسته چې کینې بحث ته کینې زه یوه درې تومانچه نسم جوړوی تومانچه خو بلا ور په سر که دا په اوږه مې چې ټوپک د دې مرمۍ نسم جوړولی شاجور د 10 مرمۍ دي پکې په یو چا دې ور خوشې کړلې ښه مجبوره له آخره بیا ټوپک هم ورپسې وروستړې چې دام در واخله ځکه مرمۍ یې موږ نسو جوړولی په خدای دغه ده راکټ چې مرمۍ نه خو یو بانکس ده بس په اوږه دې اچولی ده خو راکټ خو چې راکټ ده په مرمۍ باندې ده موټر چې چلیږي په تیل باندې چلیږي فوز چې په خپلو پښو درېږي په اقتصاد او په مرمۍ او په مجهزو سلاحو درېږي اوس دا په 20 کلونو کې جبارخیل صاحب رادارو د کابل په هوایي ډګر کې په مزار کې په قندار کې رادارونه وو قسم په خدای د ټوپک په میل او په مرمیو باندې وویشتل تیکه تیکه یې کړل تیارې یې ویوړلې بل هیواد کې کېنولې ټانګونه په هغه حالات باندې چې دا اوس درګر د طالبان د ټانګونو په ترمیم او د رنجارو په ترمیم باندې لګیا دي نو قدم راواخله دغه کیسې دي نسته آزاده فضا دا هغه وخت کېږي چې موږ له اقتصادي پلوه یو ځواکمن هیواد اوسېږو چې ورته کښېنې چې راسه وروره ته کښېنه امریکا اروپا ناټو چې تا په افغانستان کې کوم جرمونه داسې نه دي کړي سړی له سعودي نه مسافر راغی د کور په انګړ کې دی په بام کښېنه و تیکه پارچه دی که نن پورې چا ویلي دی هغه سړی ته دا یو کس ته ماته مجرم ثابت که دا نور خو پرېږده داسې په ودونو دې بمبار وکړه په مدرسو دې وکړه په پانتونونو په مکتبونو دې وکړه د کرکټ لوبغاړي دې ووژل هر څه دې وکړه کیفې په خوست کې جوړ کړی په نامه څه قندارۍ خولۍ به چې په سر وراکاته به که یا به یې ګیره لږه غټه وای ته طالب بیا نومونه پړی فرعون وروره ګوله نه پوهېږم چیشي نومونه دې ظالمانو په ځانو باندې ایښي کوم جنایتونه په خدای جبارخیل صاحب له هرات نه به چې موټر په دې ګمرک راواوښته تر کابله 50 جای د خلکو پیسې ترې اخیستلې اوس د نرسې څوک د چا نه واخلي همداسې به چې د ننګرهار نه تر کابله راته 14 جای قومي ملیشې وې نظامي ملیشې وې لیوني ملیشې وې روغ لیونی دا اوس ته خدای نوم ده روغ لیونی روغ لیونی دا د دوی نومونه
په دې لارو یې دا پیسې غانې وې چې اخیستلې په کابل کې د یو لیس جای وروره نه پیدا کېدی سته په یو جای جوړ کړه ټول غصب ټول وروره ګوله دښتې او غرونه غرونه بیا په قبرونو باندې غصب کړل د رباني قبر په وزیر اکبر خان تپا کې او د بل قبر د علي خان په تپا کې بیا وروره په میلیونونو افغانۍ د برق د بل قرضه اوس قبر کې ته چی شي کې چې ته برقونه راته لګې بیا دا کوم دی افلاطون زوی کوم د ولس فتح کړو چې تاسو باندې زیارت جوړ کړل زمونږ صحابه ورسره په جنت بقیا کې وګوره قبرونه خالی هغه تیږي ښکارې لمزه کې سره اوار دي دوی کومه تور کړل د قبرونه جوړول او دا غسل خاورو کسی دی وروره دا به دې لپاره جوړ کړي جنرال صاحب د پاچا صاحب محترم راغلی زه دې لپاره به جوړ کړي چې د ولس نه هغه نشي ده ورک نشي د مزارونه غټ غټ ښکاري ټول عمر ته خیره کوي د چې د خلک دعا وکړي د مزارونه چې جوړ دي قرآن کې یو مرته دعا کوي بیا بعد د عمر جرمونو باوجود جبارخیل صاحب اوس د تراجیک سي ټرامپ را روان ده او ټرامپ باګرام ته راځي او سړی ته خو هلته ماته د پی ټي ایم سندرې وایي چې ازادي دلته بیا خپل ازادي په خپله خلکو د اشغال په لاس کې ورکوي اوس ټرامپ سره خو جنرال صاحب خبر اصلي دا ده قربان دې سم ته خبره کې خبر دې په ګول بدله دوی چې ټرامپ راولي ولې بابا نه راولي دا خو خپل وطندار خو نه قانون نه شیرونه خو به وایي کله خر په ونه خېزولی کله مخ په ونه خېزولی هغه راولي وخت هم کور له غنمو ډکه ټرامپ څه کوي خبر داسې به نه وي موږ تاسو بابا راولو ځان سره پوه شئ راولي ټرامپ په ځای د بابا راولي مونږ بیا جبارخیل صاحب بیا مرده پرستان یو مرده پرستان شخصیت پرسته په دغه امریکا کې څومره ولسمشران تیر سو امریکا یې جوړ که امریکا نن په نړۍ راج کوي اما یا دا اوس بل کلینټن ولاکه د امریکانو په یاد چې دا څوک اوباما یې قسم په خدای که په یاد همدغه بایډن چې د امریکا رئیس جمهور په خپل ورتلی وایي ته لیونی مریض ایسته سه ولاکه یا چا بابا ورتلی یا چا کاکا ورتلی امریکا وایي د کار سړی غواړي همدغه بابا چې په لاره تلای نسي هر ملک ته به تله په دې زینو کې به یې خاپوړې کولې په خپل امریکانو ګوندې ورته راجیک سوی لرې څه ته بابا نه دا د مونږ خاله هغه هیرس انا پی ټي ایم منې لاروي د منظور پښتون خبره منې که ووایي نر ښځه جلسې ته راوځئ وځئ خود وځو خپل د کور ټول هر څه زنانه ټول وباسه باسې داسې دا جنرال صاحب داسې دا نه خو زه شارټکټ منظور پښتون وایي ښځې راوباسئ جلسې ته باسې چې کله انقلاب ته موږ نږدې شولو ساده په انقلاب کې د هر څه شي ضرورت پیښیږي موږ سر او مال ځاني او مالي هغه ته تیار یو قرباني ته ورکوو په دې کې به ښځې مري په دې کې به ماشومان مري په دې کې به لویان مري په دې کې به واړه مري په دې کې به زاړه مري نه جلسې ته باسې جلسه خو اوس لا ښځو ته ضرورت نشته چې موږ وباسو ولې نسته په هر جلسې کې وي په هر جلسې کې وي ورور د پی ټي ایم په هر جلسه کې ښځې نسته منظور پښتون وایي پارلات ته خپل زنانه راوباسئ نو پارلات کې یوه شپم کېږي لا شپم کېږي زیرې پارلات ته خویندې وباسې داسې ده چې موږ حقوق مساوي داسې دا نه صفا وایه یس یا نو دا صفا درته وایم موږ هغه مساوي دی حقوق صحیح ده تاسو پر رقم نه یو عجیبه خبرې کوي وهم د کوم ځای غربیږي د کوم ځای صفا وایي یس نو دا سم جواب ده یس نو سبا منظور پښتون اعلان کوي چې زنانه له کورو راوباسئ پلانکیزې کې پرلات د لاس شپې ورځې اوس خو اړتیا نشته منظور پښتون اړتیا شوله اوس ګوره جنرال صاحب اوس هیڅ دغه خبرو اړتیا نشته چې ته ښځې راغلي زنانه د خیبر جلسې ته هم راغلي یس نو راځي جلسې ته خو راځي ګوره جلسې کې خو ممانعت نشته جلسې ته راځي نه د خیبر جلسې ته زنانه راغلې وې له کوټې ته دې ما خبر واوړه له کوټې له ټول پاکستان نه زنانه راغلې وې د خیبر جلسې ته 2 میاشتې په پوره کېدو دي که د جلسې شرایطو نه منل سو منظور پښتون به بیا اعلان کوي چې ښځې راوباسئ بیا پرلات د لا شپې تیارې چې ښځه خویندې وباسي پرلات ته
ګوره منظور پښتون داسې نه دي چې ښځې راوباسئ تاسو له کورونو نه ښځې دغه ده راوباسئ ثبوت جلسو کې رحمت نه ویني جلسه دا د خیبر په دا نور جلسې ټولې پرېږده د خیبر په جلسې کې ښځې نه وې شاعري دې نه وندله ګوره مبارزین شته راځي مبارزه کوو موږ مبارزه باندې ویاړو موږ فخر ښځو مبارزه کوي ودې لیده په پردیو ښځو باندې دوی پکې سات دا صاحب دا هغه خبره ده که چې پردی خور لور نه بې ادبي ما په خوند واخله او خپلې په کور کې په عزت کښېنوه مبارزې جنکۍ سته مبارزې جنکۍ پکې ستا ورځ غوندور پکې وها هی داسې ووایه چې داسې د غلو خوراک ده پوه شولې سوځېدل مزېدل نسته مونږ په دغه سوازو مونږ په دغه سوازو چې دوستانو ویډیو تاسو وکتل مبین صاحب اخرنۍ خبرې تر اعظم دا اوس کوم پر پی ټی ایم باندې شروع ده مثلا که منظور پښتون دا رنګ اعلان وکړي چې ښځې راوباسي جلسو ته څوک راځي اولن خو منظور پښتون دا رنګ اعلان کوي نه بیا کې وکړي باید یو پښتون هم د خبرو سره ونه مني په ښځو سره انقلاب نه راځي او دغه کسان چې د بل خور مور راغواړي جلسې ته پرلت ته راغواړي او لغه سره ناس هغه پر سټیج باندې ولاړوي خپل نه راغواړي خپل په عزت ساتي او د بل عزتي داسې غواړي د خلکو په منځ کې ګډوي لعنت پر دې پښتون لعنت پر دې مور او پلار باندې دې ته پښتون ویل کېږي نه او نه دا پښتون ده او نه باید دا خبره له هیڅ چا سره ونه مني که عالم درته وایي ستا لیډري که یو عام شخصیت ستا لیډري که منظور پښتوني که هر څوک درته وایي چې د ښځو ځای ده مثلا د ښځو باندې به موږ او تاسو انقلاب راولو دا راوباسئ بالکل باید سړی نه راوباسي خپل پښتونوالي خپل اسلامي خپل شریعت ته وګوري او که کم څوک هم دا خوښوي چې د بل ښځه خور مور د راووځي په دې پرلت کې دې اوسي په دې جلسه کې دې دلته دې خپل خبرې کوي پر سټیج باندې ولاړه او خپله بیا نه خوښوي دا پښتون ده نه دا بې غیرته ده د خپل ځان عزت غواړي د بل عزتي غواړي نو چې ته د خپل ځان عزت غواړي د بل بې عزتي غواړي ضرور به تا بې عزتي هم کېږي دوهمه خبره ټرمپ ته چې کم خلک خوشحاله دي ما تاسو ته مخکې مو ویل ټرمپ ته چې کم کسان خوشحاله دي ګوري ټرمپ والله بالله که د بل هیواد داسې وویني چې تر خپل هیواد یې بالا کړي تاسو وګورئ د جمهوریت اختیارات واک ټول د امریکا په لاس کې و چې د امریکا په لاس کې و هغه خلک چې طالبانو ته یو ډله ویله 100,000 یا 10,000 یا 15,000 او بل طرف ته د امریکا هغه سوپر پاور طاقت چې له جمهوریت سره وو نو خو واک او اختیارات ټول د امریکا په لاس کې و چې څنګه ولاړی په یوه جمعه کې ټول افغانستان سقوط شو په یوه جمعه کې ټول جمهوریت ختم شو ولې نو خو د دې اختیار د دې رسۍ ټوله د امریکا په لاس کې وه نو کله چې د امریکا په لاس کې والله نو امریکا ولاړه هغه رسۍ یې پرې کړله هغه رسۍ چې یې پرې کړله نو هغه رسۍ ختمه شوه تر هغه خپل ځایه پورې نه ورسېدله هغه کومه رسۍ چې باندې چې چا لاسونه نیولي وو هغه هم ټول لاړو ختم کړل شو د امریکا دغه مثال ده لکه موږ او تاسو چې تېر 3 کاله مخکې د اګست په میاشت کې ولیدی تاسو وګورئ امریکا له سعودي سره خپلې څومره ښه اړیکې لري صحیح ده لیکن سعودي پر خپلو پښو باندې په دې باندې ولاړ مه بولي چې دا ولاړ یو پیسې لري یا روپۍ لري یا د سعودي خپل اسلحه نه لري سعودي خپل داسې څه مثلا چې د سبا د جنګ ورځ راسي چې جنګ دی ورباندې کوي لکه ایران وګوره چې کوي له کوم څونه لرې ځای اسرائیل ویلي اسرائیل له څونه لرې ځای فلسطین ویلي دا رنګه اصلي دا رنګه اسباب دی نه لري سعودي عرب نو امریکا هیڅ کله نه غواړي ګوره یو ایران دا شان لري له د څخه خلاف د ګوره د نسی برداشتولی د پاکستان اټم بم د تر اوسه پورې امریکایان پس ګرځي وای موږ راوخه ها او که په یو چم یې لاس ته جن کوي خو پاکستان جن پټ کړی ده کله خلک وای ستنه کله وای څنګه نو امریکا هیڅ کله نه غواړي چې بل هیواد پر پښو باندې ودروي کې دروي افغانستان کې 100 کاله ټیم تیر کو درولې به کې دروي په پاکستان کې 4 یا 15 شپږ اویا کاله تیر کو پر پښو به درولې و نه ده درولې امریکا سره دومره غم نسته دیتا تاسو ګورئ لکه جنرال مبین سي خبره ته سوچ فکر وکړئ خبره وکړه چې په اسلام آباد کې دی هوټلونه ورته نیولې دي په ایران کې دی ورته نیولې دي لغه ځای څخه وزیر وې خپل ملکو ته لېږي د افغانستان څخه خخ قدرونه باسي دا امریکا د تاسو ضرورت نه لري امریکا کته ډاکټر است ډاکټر ته ضرورت نه لري امریکا کته انجینیر است انجینیر ته ضرورت نه لري امریکا کته په
عصري لحاظ کې هر مسلک لري امریکا ته ضرورت نه لري، هغه خپل خلک لري، هغه په دغه عصري په ټکنالوژي کې ډیر پرمخ ده، خو تاسې باسي په دې خاطر دی باسي د تا غم نسته ورسره، تا باسي په دې باندې چې افغانستان خرابول غواړي. له افغانستان څخه چې کله ښه ګلان ټول کړي، له افغانستان څخه چې کله ښه قدرونه ټول کړي، له افغانستان څخه کله ښه مسلکي خلک ټول کړي بویځي، نو افغانستان به چاته پاتې شي. نو په افغانستان کې چې هغه مسلکي خلک چې افغانستان یې څه پر پښو دروي، افغانستان کې ډاکټر، افغانستان کې انجینیر، افغانستان کې ټکنالوژي زده کړه، هغه چې دی له تا بوځي، نو افغانستان یې نور خراب کوي. نو تاسو سوچ او فکر وکړئ چې تاسو بیا د امریکا د تاسو له غمه نه ده مړ، د امریکا تاسو وطن ته ګټه نه رسوي، بلکې امریکا ستاسو وطن ته بالعکس تاوان او نقصان رسوي چې ښه مسلکي قدرونه له دغه ځای څخه بوتلل. نو هیڅ کله ټرمپ ته مه خوشحاله کیږي. اما په دې معنا باندې که ټرمپ راځي چې زه له تا سره داسې اړیکې ساتم، مثلا ستا هیواد جوړول غواړم پر هغه شرایطو باندې کوم چې ته وایې، یعنې له تاسو سره زه ملګرتیا کوم پر هغه شرایطو باندې چې ته وایې. د افغانستان اوسني مشران طالبان داسې له هر هیواد سره کم څه لاسلیک کوي، دا ګوري په دې کې چې د وطن ګټه پکې شته که نشته پکې کې، که چیرې د دې وطن ګټه پکې کې وکوي یا کنې نه کوي. فرض کړه چې دا اوس امریکا افغانستان ته راشي، په افغانستان کې واړوي، نو طالبان اختیارات ټول امریکې ته ورکړي، صحیح ده، لکه د پاکستان قانون ټول ورکړي اختیارات امریکې ته. بیا طالبان په خپله خوښي له چین سره یو لاسلیک نشي کولی، بیا طالبان په خپله خوښي له روس سره نشي کولی، بیا طالبان په خپله خوښي له پاکستان سره نشي کولی، بیا طالبان په خپله خوښي له څه ګاونډي هیوادونه دي له دې یو سره د تجارت کاروبار نشي کولی، د امریکا په خوله به کوي چې هغه څه ورته ویل، یعنې د هغه کار چې افغانستان په ظاهره ګټه پکې ویني، په ترقي پکې ځي، پر مخ ځي، امریکا بیا هغه نه غواړي. او دوهم امریکا ول راځي نه افغانستان ته، تاسو سوچ او فکر وکړئ، ټرمپ چې راځي اولین به چین او روس پر داخلو ولي، چین او روس د منتظر ورته ولاړ دي، ځکه چې امریکا چې یوازې راسي په افغانستان کې واړوي، دا نه تنها چې امریکا افغانستان قبضه کوي تر خپلې ولکې راوستی، په شمول د ګاونډي هیوادونو به دی ټول حکومت کوي، پر دې ټولو به دی بادشي کوي. ده په خپله یوه خبره کې دا ویلي چې زه چې کله ولاړ سم افغانستان ته بګرام اډه ونیسم، یعنې دی په خپل طبیعت راځي، بګرام اډه زه ونیسم، بګرام اډه کې واړوم، نو زه به د هغه ایران اقتصاد کمزوری کم، له ایران څخه به هېڅوک هم هغه څه وانخلي چې ایران یو نورو ملکو ته صادروي. نو ټرمپ که دا رقم وایي د ده په طبیعت وایي او دا رقم اسانه وایي، لکه دی چې زه به ورسم دا اډه به ونیسم، داسې به حکومت وکړم پر دغه ملکونو باندې، نو په 20 کاله کې به کړی، چې په 20 کاله کې د څه ونه کړل، له دې نه بعد یې هم نسې کولی، نه ستا د وس کار ده، او نه هغه خلک باید ورته خوشحاله شي چې ټرمپ راځي. نو که ته دارنګه ورته خوشحاله کېږي، نو د دې ملک د الله تعالی مل شي، نو دا ملک دا هیواد به څنګه جوړ کړل شي، او چې ته په دې باندې خوشحاله، کله یو نظام راشي بل ورته پورته شي، کله بل نظام راشي بل ورته پورته شي، او بیا نارې وایي، چیغې وایي، بغارې وایي، ولې زموږ هیواد ترقي نه کوي، ولې زموږ هیواد کې امنیت نشته، ولې زموږ هیواد پر مخ باندې نه ځي، له نورو ملکو سره نه برابرېږي.